وی شعیب علیہ السلام تا موسی علیہ السلام درخواست جمع کی اے دا اللہ نبی زکلی تزما مصر میں ادیگی نا حکومت نمی ادیگی نا مور می بوڑی داداغی ملاقات تزم شعیب علیہ السلام ورتوی دا امساوال زپدیر طرف باندے شعیب علیہ السلام اللہ تا سجدہ پریوزی لور مبارکی ورتراغلا اے زما پلارا اے زما بابا جانا تم نبی دلوی شان خاوندی رور زمنگشت دینا اے پلارا بے زمارات للب یقینی وی کنا اے پلارا بے برازم کنا شعیب علیہ السلام تا لور مبارک کی ناستا اے بابا جانا ماتا نصیحتوں کا سراتوں کا نصیحت راتوں کا شعیب علیہ السلام زامن نو دو خدای شان دے خوین دے امیش دا دعا کی چی زمون دے رور ہوئے رورم لوی دولت دے خور دا پارا چا خوین دی وی نورونو تا می درخواست دا دے چی خوین دے مخبک خور در نمش روی د مور په نظر ورته ګورا خور در نکش روی د لور شفقت ورکا مینا ورکا شعیب علیہ السلام لور ته بهترین نصیحت کئی بچی الله جل جلاله کرزا کول غواړي د الله رضا ستا د خاون پر رضا کې پرته ده یعنی تب د خپل خاون سوسېږي زما خبره په دې کې بل مقصد دی زما د موسی علیہ السلام پر راس کې او د نبی علیہ السلام پر راس کې غرض دی چې موسی علیہ السلام د دې وخت پورې کلیم لقب نه دی ملو موسی علیہ السلام ته نبوت نه دی ملو موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام نه دعا وغوښتا یو د دعا شعیب علیہ السلام مبارک وکړه لور مبارکی او زوم مبارک موسی علیہ السلام په دعا باندې را اولېګل راځي په لاره باندې یخنی دا موسم یخ دی موسی علیہ السلام بیبی ته د اور د ګرمېدو چې پاغي باندې ځان ګرم کی او دا غینه فایده واخلی موسی علیہ السلام ته بار بار داول ناګهانه د موسی علیہ السلام په کوه تور غر باندې نظر پرې وته چې ویني دل تجلی وا رڼا وا بعضی مفسرینو لیکلي چې د اور زرنا پشان ترنای مخه تراغلا ورنه دا نور الهی موسی علیہ السلام حافظ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلی وې دا خود خدای پیغمبر دی دی خو زیوس تلاش د اور پسې نو هر نبی د ولادت سره هغه د لوی مرتبه او د لوی شان خاوند وي خو عالم الغیب څوک دی د موسی علیہ السلام دغه وخت چې لا نبوت نه دی ملو د جهان ټول پاکان چې راجم شي د انبیاو نه علاوه څومره صحابه دي څومره تابعین دي اولیاء الله دي دا ټول چې راجم شي بیام د موسی علیہ السلام په دغه وخت کې مقام او درجه تا موسی علیہ السلام ذهن کې دا راغلا اهل عیال توي زما تاسلا اور روړما چې تاسی پاغه باندې فایده واخلي اے وګوري بچیانو مخامخ اور بلیږي موسی علیہ السلام روان دي موسی علیہ السلام مبارک می روان دي کلا چې دی نور الہی تنیز دی کیږي داتی نشات روان دي دا د تفاسیر ترجمه د منیر لیکلی دا د مظهری ترجمه دا د امام قرطبی ترجمه دا
د اته واړه مې پندن کتلی ځکه مې درته خبره شروع کړه او پدې کې مې د یو مقصد خبره ده د ذهن کې مې یو خبره او هغه خبرې د پاره مې الته مسجد شجره کې د سردار کونین د معجزې والا جمعات کې الته مې تفسیر ابن کثیر کولاو کو الته مې چې کوم سلیدلیو ندام زړه کې شوق راغی چې الله زما دا ارمان پوره کړي نو هغه چرالم سټم چې بیګازو پاسېدلم په دې خبره باندې مې چې د موسی علی السلام دا ملاقات عجیبه ملاقات ته خو زما حبیب ته الله پاک یو لقب ورکو موسی ته لقب ورکو ابراهیم ته لقب ورکو ابراهیم ته سوی ټول وی خلیل زما خلیل الله وی موسی علیہ السلام ته سوی محبوب ته سوی ماشاءالله ټول وی څه شي حبیب الله خلیل او کلیم کی فرق دته اوس بیانو فرق ته ګورئ موسی علیہ السلام میں روان دے نور او رڼا پسې هغه ته وړاندې روانه ده حیران دی موسی علیہ السلام سړک دارال چې دارنا خو تان روانه ده اور خو په یو ځای باندې بلیږي هغې ځای نشاته کیږي نه دا خو تان روانه ده موسی علیہ السلام واپس پشا باندې را روان شو کله چې موسی علیہ السلام را روانیږي عزیزانو د رب العالمین فضل او کرم ته ګورا نور او رڼا ورپسې راغلا موسی علیہ السلام می شاتزی نورم امید پیدا شو او رڼا خو تاسو رااله موسی علیہ السلام به روان شو وی الله رب العالمین ته دی مشغله خون ورکو بے بتی نور روان شو موسی علیہ السلام بے حق حیران ادرید بیا با اغا نور واپس دی پسرا روان شو موسی علیہ السلام فوراً خبری اوری کلام اوری موسی علیہ السلام میں عجیب الفاظ باندې شونډ کو لوکړي عجیب کلام اورما ګورم د کلام والا نا دا سوک ما سر خبرې کوي دا سوک ما سر لګي دا سوک ما سر په دې وخت کې هم کلامی کوي دلته تفاسیر یو نقطه ذکر کړي دا وی شیطان ورته وسوسه واچولا ابلیس ورته سوا چولا شیطان ګورر چا په سیګری مقصد می دا دی او پامبیاو زور نه رسیږي او مونږ خو به د بيدی مابي هغه دا سپینګری مشران وای دا کته کړه خر دی کنه چې څنګه تاوي هغه سي بچ غوښ څنګه را تاوي ما هغه سي تاوي خو انبیا موسی علیہ السلام سوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الہ العالمین زما یقین داده وسوسه د شیطان یو طرف ناراضی زه د وسوسې د شیطان نه امان غواړم او زه چې دا کلام اورم دا د هر طرف نه کلام دی دا کلام د شیطان نه دی رب العالمین دغه وخت کې ورته سوی موسی علیہ السلام یقین راغی دا خو شیطان خو یو طرف نه راضی مردار وسوسه اچو کلام چې زه اورم د هر طرف ناراضي نو دا کلام د مخلوق کلام نه دی دا کلام د چا دی د چا دی اوس الله رب العالمین هغه مشغلي مرته خون ورکو دا مرته خون ورکي اوس نو دی یا موسی انی انا ربک आवाज شو اے موسی زستار بما سیما تلوی ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او عاشق د معشوقی سره ملو شو عاشقان ډیر پرات په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره وی خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره وی اوهو
عاشق د معشوقې سره بچی هیر شو موسی علیه السلام ته आवाज کیږي انی انا ربک بیشکا زستا ربی ما موسی علیہ السلام مبارک باندې خواله رااله ما ته ګورا او د رب العالمین سره هم کلامی ګورا اے موسی رب دې ما سره خبرې کې و راز ما سره خبرو د پاره د خپل خپونه پیزار وباسا فخلعن علیک لومبه حکم دا ما سره خبرې کې نو پیزار وباسا تفسیری منیر لیکلی چې دا د بقری د سرمنې نه جوړه ورنګ شوی نه و او نور څومره تفاسیر چې ما کتل نو چې دا سرمنې ده بل حیوان نه جوړه و زنوم په منبر نالم دا غي ته رنگ نو ور کړی شوی دا یو ترجمه ده چې مفسرینو کړی ده تفسیر کی خو یاد ساتئ د دې منبر نه به ان شاء الله هغه تفسیر کیږي د قران شریف او په دوران د تقریر کې چې څومره پاغي کې انتها د مینی ور باندې بس ولاړوي ان شاء الله نو دې تفسیر کې نور تفسیر علماو کړي اصله سعید ابن جبیر وای سوګ وای سعید ابن جبیر رحمه الله او عکرمه رحمه الله او قتاده رحمه الله او مجاهد رحمه الله هغه مبارکان لیکلي دي چې الله جل جلاله ورته وای چې پیزار وباسا چې د دې زمکه نه برکات حاصل کی